أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم ربي زدني علما. امون سے بگا تاسو ته ظاهر اور نص ولا حکم بیان شوه وجوب العمل بهما. نو دغه حکم د ظاهر اور نص کې څه عمل په دې باندې واجب دی. حاشیه کې د تدا وضاحت کړه دی چې د دې په حکم کې اختلاف دی. یو طرف ته جمهور اصولیان حضرات دي اور بل طرف ته بعض اصولیان حضرات دي. صحابه ابو منصور ماتریدی رحمت الله علیه، ابو منصور ماتریدی رحمت الله علیه دا یو طرف ته دي اور اندرنګي بل طرف ته جمهور اصولیان حضرات. هغه جمهور اصولیان دا یی کنا چې بیګا تاسو ته ما اندی مطابق درس کړو چې هغه دا یی چې دی باندې عمل کول واجب دی قطعا، دی باندې عمل کول واجب دی قطعا. اور بعضی اصولیان حضرات ابو منصور ماتریدی رحمت الله علیه دی هغه په نس باندې دی باندې عمل کول واجب دی خو ځواني طور سره سرنګي ځواني طور. جمهور حضرات په نس باندې قطعی طور اور دوی په نس باندې ځواني طور سره. قطعی طور سره ځواني طور سره مطلب دا دی کنه څاغو فرمای قطعی طور سره عمل کول واجب دی. نو معنا دا چې عمل به هم ور باندې کوي واجب اور اعتقاد به هم ور باندې لري. صحیح عقیده د ور باندې ون لرله نو هغه په نس باندې ته کافر شوی. عقیده لرل هم واجب، عمل کول هم واجب. اور دغه بعضی اصولیانو په نس باندې چې هغه یې چې ځواني طور سره عمل کول واجب دی نو هغه په نس باندې بیا اعتقاد لرل دا واجب نه دی. ظاهر اور نص باندې اعتقاد لرل دا واجب نه دی، عمل کول واجب دی. خو اعتقاد لو نه لرل نو ته کافر کېږي نه، فاسق پوي. صحیح شو فاسق. خاجی اوس دغه بعضو اصولیانو د پاره دلیل څه شه دی؟ هغه د پاره دلیل دا دی کنه چې ګوره دغه ظاهر اور نص یا به عام وي یا به خاص وي. کچرته عام وي نو دی کې احتمال د تخصیص دی او کچرته خاص وي نو دی کې احتمال د تعویل دی. نو څه کله احتمال د غیر ورکې راغلو کنه نو دا خو ځواني شو کنه، دا خو قطعی پاتې نشو. پوه شي په خبره؟ نو دا ځواني شو نو دی د واجبنا دی باندې عمل کول واجب دی خو ځواني طور سره. نه جمهور اصولیانو د پاره دلیل هغه یای چې قطعی طور سره عمل کول واجب دی. هغه د پاره دلیل څه شه دی؟ هغه د پاره دلیل دا دی کنه چې دغه ځکه کم احتمال دی کنه چې عام وی نو د تخصیص احتمال اور که خاص وی نو د تعویل احتمال. دغه احتمال د سده غیر ناشی من الدلیل دی. یعنی غیر ناشی من الدلیل مطلب دا دی کنه چیرې بس اس احتمال اشتا شوه خو نه دی کار، احتمال اشتا. نو درنګ احتمال څه د غیر ناشی من الدلیل وی کنه نو د سره قطعیت نه خرابېږي، د سره قطعیت نه خرابېږي. نو لہذا لکه څنګه خاص د کتاب الله د قطعی دی کنه، خاص د کتاب الله نو هغه ځکه تعویل احتمال خوشتا کنه نو هغه تعویل احتمال د خاص قطعیت نه خرابوي. اندرنګ بیګا د بیان کو بمنزله المجاز مع الحقیقه، صدا په منزله د مجاز دی حقیقت سره. نو اوس حقیقت کې هم د مجاز احتمال خوشتا خدا غیر ناشی من الدلیل دی. نو لہذا دی سره د حقیقت ولا قطعیت نه خرابېږي. نو اندرنګ دغه احتمال سره هم د ظاهر اور نص ولا قطعیت نه خرابېږي. پوه شئ په خبره؟ نو دغه اختلاف ورکی جمهور اصولیانو مذهب
څه قطعي طور سره، بعضی اصولیانو مذهب ځواني طور سره، دواړو د پر دلایل بیان شو. و اما المفسر بیګه دغه مثال باندې پویو ما سقطه السماء ففيه العشر. ها دوباره ضرورت خو نشته. ها و اما المفسر اور هر چی مفسر، نن دته مفسر اور محکم ولا بیان دی. مفسر چاته یی فهو ما ظهر المراد، پس هغه دی څه ظاهر وی مراد به د دی من اللفظ د لفظ نه، یعنی ظاهر وی مراد په دې سره د لفظ نه ببیان من قبل المتکلم، اور دغه مراد ظاهر وی کنه دا په سبب د بیان کولو او دغه بیان جانب د متکلم نه وی ښا بل چنا، بلکې چا تکلم کړی دی د یوې خبره هغه په خپل د دې بیان وکي نو دا مفسر دی. یو خدا دی چې خبره خو واضحه وي څرګنده وي ظهر المراد به من اللفظ، اور بیا مفسر ببیان من قبل المتکلم بحيث لا يبقى معه احتمال التاويل والتخصيص. ظاهر اور نص کې خود تاویل و تخصیص احتمال وہ کنا، اور مفسر کې څکله متکلم د دی ولا پخپل بیان وکي نو بدی کې د تاویل و تخصیص ول احتمال ختم شي، بحيث په داسې طریقې سره دا بیان شي جانب د متکلم نه چې لا يبقى معه، چې باقی پاتې نشي دغه بیان سره احتمال التاویل و تخصیص، احتمال د تاویل اور تخصیص. صحیح شولا؟ مثال د مفسر فی قوله تعالی په قول د الله تعالی کې فسجد الملائکه كلهم اجمعون. ګوره اول دا راواخله فسجد الملائکه، پس سجدا وکا ملائکو، سجدا وکا ملائکو. ګوره اوس دا ظاهر هم دی معنی خو واضح دی کنه ملائکو سجدا وکا، اور دا نس هم دی الله تعالی اندی د پر د کلام راوړی دی چې ملائکو سجدا کړی و. صحیح شو؟ خو اوس ګوره دی کې د تخصیص احتمال شتا، فسجد الملائکه د تخصیص احتمال څرنګه شتا چې ملائکو سجدا وکا، آیا ټول ملائکو سجدا وکا یا صرف آسمان ولا ملائکو سجدا وکا، زمکی ولا ملائکو سجدا نه دی کړي؟ بعضی ملائکه په زمکی باندې ساری دي کنه، ډیپټیانی دي، کرامن کاتبین دي، حفظا ملائکه دي، نور ډېرې ملائکه دي. آیا صرف آسمان فرشتو وکا سجدا که زمکی ولو هم وکړه؟ اور اندرنګي هغه خاصو غټو غټو فرشتو هم سجدا وکا که صرف دغه وړو فرشتو سجدا وکا؟ غټي فرشتي لکه جبريل عليه السلام، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، دغه فرشتو وکا. اندرنګي هغه حملۃ العرش کمی ملائکه دي هغه وکا، یا هغه نه دي کړي د نورو فرشتو وکا؟ نو دغه د تخصیص احتمال ورکشتا کنه، څه ټولو وکا خا بازو وکا. نو ګوره کلهم او فرمایل کلهم، څه دغه د تخصیص احتمال ختم کو نه ټولو وکا، اسمان فرشتي وي او که د زمکی وي، غټي فرشتي وي او که وړي وي. صحیح شو؟ اور بیا ګوره دې سره خو تخصیص احتمال ختم کو، خو اوس تاویل ورکه احتمال بقیو. تاویل څرنګه چیرې دغه ټولو فرشتو په یو ځای باندې سجدا کړی دی، اور که ځان ته سجدا کړی دی، ځنو مسپخین، ځنو مزدیګار، ځنو ماخام، ځنو غنټه بعد، ځنو کله دسی سجدای کړی دی، که ټولو په جامع سره یکدم ټولې فرشتې په سجدي کې پریوتی. دغه تعویل ورکی کولای شي کنه، فسجد الملائکه كلهم، وذکل به او فرمایل اجمعون، نو بدی سره دغه احتمال هم ختم کو. صحیح شو؟ څنګه ټولو په یو ځای کړی دی. نو ګورو دا مفسر د تخصیص احتمال هم ختم كلهم سره، د تعویل احتمال هم ختم په اجمعون سره. مثال د مفسر فی قوله تعالی په قول الله تعالی کې فسجد الملائکه، پس سجدا وکړه ملائکو، كلهم ټولو، اجمعون په یو ځای باندې. فاسم الملائکه ظاهر فی العموم، پس نوم د ملائکو دا ظاهر دی په عموم کې، یعنی عام ملائکو. الا ان احتمال التخصیص، مگر بشک احتمال تخصیص
قائم دا قائم دی دا پاتې دی دا باقی دی احتمال د تخصیص شته دی احتمال د تخصیص څنګه به اخراج بعض الافراد کو زناقید لیکلی نو فن صد باب التخصیص پس بندش ولا دروازه د تخصیص بقوله په قول د الله تعالی سره كلهم څه قول كلهم دی ثم بقي احتمال التفرقه بیا بقي و احتمال د تفرقه یعنی ځان ته سجدہ کول الگ الگ کرنے کا الگ الگ ہونے کا احتمال فی السجود سجدوں کرنے میں سجدوں کے کرنے میں الگ الگ ہونے کا احتمال باقی تھا فانسد باب التاویل پس بندش ولا دروازہ د تاویل بقوله بقول د الله تعالی سره اجمعون څنګه اجمعون دي وفي الشرعيات اي في الاحكام الشرعيه په احکام د شرعي کې احکام شرعيه یعنی دغه مسائل صحیح شو یعنی دا خو دا یو مثال بیان شو کنه دا خو احکام د شرعي نه دي کنه احکام شرعيه او کې مثال ته بیانې اذا قالت کله وی یو سړی تزوجت فلانه سما ود وکړلو پلانکی سره تزوجت فلانه نو ګوره او دا ظاهر دی سما ود وکړلو پلانکی سره تزوجت فلانه خو ګوره اوس دې کې د دې احتمال شته کنه چې آیا دا نکاح ته او قدم متعاد شي ته یي چې یو خاص وخت د پاره اور په پیسو باندې وکړل شي او بغیر د گواهانو نه وکړل شي د دې احتمال شته کنه تزوجت فلانه ما پلانکی سره واده وکړو نکحت نه تزوجت ما پلانکی سره واده وکړو نو دی احتمال خوشته چیرې نکاح ته کړي کوم متعاد کړي دي ځکه پاته نه لګي کنه د پتی کېږي ور سره گاډ وړ نه نو او د دې احتمال څه کله بیا دا ویلو چې تزوجت فلانه شهرا بکذا میاشتې د پاره په دومره پیسو باندې نو بس اوس پته ولګیدله چې د متعاد نکاح نه دی اذا قالت کلو یو سړی تزوجت فلانه ګوره فلانه نه دی ښه فلانه ولی مخکې د تیلیو چې کله تاویل فلانه نو معرفه شو کنه ها او درنګ تا د تانیس نو مبنی شو فلانه شهرا بکذا میاشت د پارا په دومره پیسو ای بعشرة دراهم مثلا فقوله پس قول د رجل تزوجت ظاهر فی النکاح دا ظاهر دی په نکاح کې الا ان احتمال المتعه مگر دا احتمال د متعه قائم د باقی دی بطریق المجاز په طریقې د مجاز سره فبقوله پس قول د دی شهرا څنګه شهرا دی نو فسر المراد به تفسیر و یعنی واضح شو مراد به په دې سره یا فسر المراد به تفسیر وکو دی یا فسر المراد به یعنی مراد المتکلم کو زناقید تلیکلی واضح شو مراد د متکلم به په دې سره شهرن بکذا سره فقلنا پس مونږه دا قول وکړلو هاذا متعاتن تدا متعاد وليس بنکاح دا نکاح نه ولو قال لفلان علي 1000 من ثمن هذا العبد دا دویم مثال ته بیانې څوز ګوره یو سړی ول فلان علي 1000 پلانکی د پاره په ما باندې 1000 روپے دي او دا ظاهر دی معنی څرګند دی سیره دی پلانکی د پاره اقرار وکړلو اور نس هم دی څ پلانکی د پاره نسته کنه اندی د پاره د کلام راوړې سپلنکی ما باندې 1000 روپے دي اوس د کې د تعویل او تخصیص احتمال وکنا څ آیا دغه پیسې د قرض دي دین دي ځکه علیه راوړې کنه او یا دغه پیسې د ثمنو دي یعنی څه شی ورنه اخستل دي نو څکله دی ویلو من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع
دغه 1,000 روپۍ د پلانکی د پر په ما باندې کمی دي دا ادار نه دی دا دین نه دی بلکې مادي سره سودا کړي د غلام ورنه خستل دي نو ګوره اوس د تعویل احتمال ورکی ختم شو صحیح شو نو لہذا چې کله تعویل احتمال ورکی ختم شو نو اوس هغه خبره تراشه زما تاسو ته ویلو چې هر ادنا د اعلی په ضمن کې وي او بیا مرته ویلو چې ظاهر نه اعلی نس نه اعلی مفسر دی ظاهر اور نس په منځ کې مقابله راغله ترجیح چاته ورکول شي نس ته نس اور مفسر په منځ کې مقابله راشي ترجیح چاته ورکول شي مفسر ته ترجیح چاته ورکول شي مفسر ته ځکه مفسر اعلی دی نس نه کنه صحیح شو نو څه کله اوس ګوره نس نه اعلی ولې دی نس کې د تعویل او تخصیص احتمال وو کنه اور مفسر کې د تخصیص او تعویل احتمال نو نو لہذا مفسر اعلی شو کنه نو اوس ګوره مفسر ته به ترجیح ورکول شي په نس باندې نو اوس دغه کلام لفلان علی الف دا نس ته چې د پلانکی د پر اقرار کوي د 1,000 روپیو اوس هغه کې تعویل او تخصیص احتمال او چیرې د 1,000 روپی ادار دي کدا د سمن دي نو هغه خپل تفسیر بیان کو زنه د ثمن دي په بدله دغه غلام یا په بدله دغه سمن نو اوس کله مقابله راغله نص اور مفسر نو لہذا مفسر ته به ترجیح ورکول شي نو کچرته مونږه وګورو هاذ العبد یله مثلا دغه زید د غلام دی نو اوس کچرته دغه زید غلام د ما سراو نو ما باندې به 1,000 روپے واجبي وي او کداغه غلام ما قبض کړي نو دای ماته نو را کړي نو ما باندې به 1,000 روپے واجبي نه وي کني نست قضا خدا دې کنه چې ما اقرار وکړو نو ما باندې 1,000 روپے لازمي شوي کنه المرء یؤخذ باقراره ما خو اقرار وکړلو نس خدا دې چې بس ما باندې 1,000 روپے لازمي دي خود دې کې مفصل من ثمن هذا العبد اوس دغه عبد دا خو دغه بائع سره دې ماتي حواله نه دي کړي نو ما باندې 1,000 روپے لازمي دي نه دی لازمي صحیح شو ما باندې 1,000 روپے اوس لازمي نه دی ځکه خپل تفسیر بیان کړي دغه غلام په بدل کې دي چې کله دغه غلام ته ما ته راکې په وخت قبض کې به ما باندې 1,000 روپے لازمي یا سامان مثلا دغه موبایل دی د عینکې دی نو اوس دغه عینکو ولا 1,000 روپے کدا ما سره ما په قبضه کې وي نو ما باندې 1,000 روپے لازمي دي کدا تا سره وي تبعي نو بیا ما باندې 1,000 روپے لازمي نه وي په وخت قبض کې ما باندې لازمي شي ولو قال کچر ته یو سړی لفلان علی الف پلانکی د پاره په ما باندې 1,000 روپے دي من ثمن هذا العبد د سامنو دغه غلام نه اشاره ده او من ثمن هذا المتاع یا د سامانونه دغه سامان اشاره ورته وکړه فقوله پس قول دی علی الف څهغه علی الف دی نص فی لزوم الالف دا نص په لزوم د الف کې الا مگر ان احتمال التفسير باقی دی ګوره کوزه ناقد لیکلی ای تفسیر جهه لزوم الالف یعنی تفسیر ان احتمال التفسير اي تفسير جهه لزوم الالف تفسیر د کم احتمال یعنی احتمال د تفسیر څه شي چې جهت لزوم د الف څه شي دی دین دی څه شي دی د احتمال د تفسیر خو باقی وکنه نو فبقوله پس قول دغه قائل دغه مقر من ثمن هذا العبد څهغه من ثمن هذا العبد او من ثمن هذا المتاع نبين المراد به واضح شو مراد پدی سرا صحیح ولا واضح شو مراد پدی سرا یعنی ای عین احد المحتملات یعنی معین شو یو د محتملاتنا فیترجح المفسر ترجیح پا جائے گی مفسر علی النص نص پر یعنی ترجیح اومندلا مفسر علی النص په نص باندې او یا مجهول یا ترجیح ورکول شي مفسر ته په نص باندې نو حتا لا يلزم حتا کی چې نبوي لازم دغه مقر باندې المال مال الا عند قبض العبد مگر په وخت قبض د غلام کې او المتاع یا په وخت قبض د هغه سامان کې صحیح شو او بل مثال
وقوله قول د قائل لفلان علی الف پلانکی د پاره په ما باندې 1000 دي ظاهر فی الاقرار دا ظاهر دی په اقرار کې لفلان علی الف لفظ نه معلومیږي کنه سره دی اقرار کو پلانکی د پاره ها لفلان علی الف صحیح دا ظاهر دی په اقرار کې اوس زه هنګو کې يم کنه پاکستان کې يم صحیح شو نو دا نسته من نقد بلد دغه پاکستانی پیسو کې دا نسته صحیح شو چیرې ما باندې 1000 روپے دي یعنی پاکستانی 1000 روپے دي صحیح شو دا نسته اوس بیا ما ویلو من نقد هذا البلد لفلان علی الف یا دسی ویا لفلان علی الف من نقد بخارا من نقد افغانستان من نقد پاکستان او دا ګوره د تفسیر بیان شو صحیح شولا مخکې نسو دغه ز پاکستان کې نو پاکستانی پیسو کې او څه کله ما تفسیر بیان کو پاکستانی پیسو نه علاوه د دوبۍ د افغانستان د بل نو د دې کې تفسیر شو اوس په پاکستانی پیسې ګوره اوس نس اور مفسر خپل مینس کې مقابله راغله مفسر اور نس د خپل مینس کې مقابله راغله نو لہذا اوس په مفسر ته ترجیح ورکول شي نس ته به ترجیح نشي ورکولای پاکستانی پیسې به ور باندې لازمي نه وي بلکې د کم دی تفسیر بیان کړي من نقد بخارا هغه بخارا ولا پیسې به لازمي وي دوبۍ ولا افغانستان ولا پیسې به لازمي وي پوه شو په خبره ها وقوله لفلان علی الف ظاهر فی الاقرار دا ظاهر دی په اقرار کې نص فی نقد البلد دا نص په نقد د بلد کې فاذا قال پس کله وی من نقد بلد کذا ګوره کذا د پلانکی شهر یترجح المفسر علی النص نو ترجیح اومندله مفسر په نس باندې یا ترجیح ورکول شي مفسر ته په نس باندې نو فلا يلزمه نقد البلد نبوی لازم په دی باندې نقد البلد پاکستانی پیسې بل نقد بلد کذا بلکې نقدی پلانکی شهر ولا بل نقد بلد کذا هغه پلانکی شهر ولا نقدی به لازمی وي وعلى هذا بس په دی باندې یعنی ګوره ناقد د تلیکلی وقس على هذا الذي ذکر قیاس کا په دی باندې هغه باندې چې هغه ذکر کړل شو څه قیاس کا نظائره هغه نظائر هغه مثالونه د مفسر صحیح شو و اما المحکم اور هر چی محکم دی مفسر بیان شو محکم نو ما ته ویلو چې محکم بیا اعلی دی د مفسر نه نو ګوره تعریف نه د خپات لاګي فهو پس دغه محکم ما هغه دی ازداد قوتا علی المفسر ازداد معنا وکو بڑھ جائے ازداد څه معنا جو بڑھ جائے قوتا قوت میں علی المفسر مفسر پر صحیح شو بحيث پدسی طریقې سره لا يجوز خلافه اصلا جائز نوی د هغه خلاف اصلا ای قطعا قطعی طریقے سرا گورا مفسر اور محکم کے فرق څه شه دی مفسر اور محکم کے مفسر کے نسخ جائز ہے مفسر کے نسخ جائز ده احتمال د تعویل او تخصیص خو ورکې نشتا خو احتمال د نسخ ورکې شتا اور بیا محکم کې احتمال د نسخ هم نشتا صحیح شو نو دې د واجب نه د قوت کې بیا مفسر باندې هم زیات شو خو شي په خبره لا يجوز خلافه اصلا مثاله مثال د دې فل کتاب په کتاب الله کې ان الله بكل شيء عليم بشک الله تعالی په هر یو شی باندې عالم دی و ان الله لا يظلم الناس شيئا بشک الله تعالی ظلم نه کوي په بندگانو باندې شيئا ذره بر ظلم نه کوي کچھ بھی ظلم نہیں کرتا شيئا سمانا کچھ بھی شيئا سمانا ذره بر صحیح شو ذرا بر اللہ تعالی لوگوں پر ظلم نہیں کرتا گورا دا اللہ تعالی صفات دی دا څه شی دی یو صفت علم دی اور بل صفت بیان شو ظلم نه کول دی او دا اللہ تعالی صفاتو کی تغییر و تبدیل نرزی صحیح شوالا نو دی د واجب نه دا د نسخ احتمال
نلري. وفي الحکمیات، حکمیات یعنی شرعی مسائل، مسائل شرعیه، احکام شرعیه. مثال ما هغه دی قلنا فی الاقرار، څه هغه مونږه وکړلو مونږه ویلو فی الاقرار په اقرار کې، یعنی فی ما تقدم هغه کې چې هغه مخکې تیر شو، یعنی دغه مخکې کوم مفسر کې ته مثال بیان کو کنه. انه څه بشک دا لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، انه معنا بداوه کې چې شان داده لفلان پلانکی د پارا علی پما باندې الفن هزار دی من ثمن هذا العبد د سمنو دغه عبدنا. فإن هذا اللفظ پس بشک دغه لفظ محکم دی فی لزومه په لزوم دغه الفو کې، دا محکم دی په لزوم دغه الفو کې. ګوره ولی ناقد تکوز لیکلی لعدم احتمال الاقرار الرجوع عنه، د الفو کې دا محکم دی. سګورا تاسو به دغه قاعده اوریدلی وی المرء یوخذ باقراره، دغه قدوری مدوری کې موریدلی خنا المرء یوخذ باقراره، سړی نیول شي په خپل اقرار باندې، یعنی یو سړی اقرار او زه اقرار وکم کنه بس دغه شی ما باندې لازم شو. صحیح شو. اوس ما ویلو کوم پلانکی د پدی مولی صاحب د پاره ما باندې 1000 روپے دي، با دغه اقرار نه زنه شم ولیدل. صحیح شو. بس دی ما باندې 1000 روپے لازمی دي. نو دا په لزوم د الفو کې اوس دا محکم دی، اور محکم ما تاسو ته ویلو چې دا د نسخ احتمال نه لري، نو لہذا دا د نسخ احتمال نه لري. اوس ما باندې 1000 روپے دا لازمی شولې. صحیح شو. بدلا عنه په بدلی د دغه غلام کې، به ثمن هذا العبد په بدلی د دغه غلام کې. والا هذا یعنی قس علی هذا نظائره، په دې باندې قیاس کا نظائر د دغه محکم، یعنی محکم ولکم هم چې هغه د نسخ احتمال نه لري، نو هغه محکم دی، نو هغه په اندی باندې قیاس کا. خاجی اوس ګوره د دې کې یو سوال دا پیداویږي، څه مفسر کې هم دغه مثال بیان شو، سوچ کو دی خبره ده. مفسر کې هم دغه مثال بیان شو کنه لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، محکم کې هم دغه مثال بیان کو. مفسر اور محکم کې خو فرق دی. محکم کو صفه هو مزداد قوتا علی المفسر، صدا زیات وی په قوت کې په مفسر باندې، نو دا خو مثال یو بیان شو. نو هغه جواب به دا وکي چې اصل کې احکام شرعیه او کې دی ولا اند یو مثال رسی. صحیح شو. احکام شرعیه او کې مفسر اور محکم ولا یو مثال دی، یو شانتی مثال دی. اوس دغه لفلان علی الف من ثمن هذا العبد دا مفسر دی. په کم اعتبار سره دا مفسر دی؟ تب د سیوی بئی اعتبار دا مفسر دی څه متکلم پخپل د دې تفسیر بیان کړی دی، متکلمه پخپل د دې تفسیر بیان کړی دی، نو دی اعتبار سره دا مفسر دی. اور اندغه لفلان علی الف من ثمن هذا العبد دا محکم دی. په کم اعتبار سره؟ په دې اعتبار سره چې دا د نسخ احتمال نه لري. پوه شئ په خبره. نو دسی بووی چې دا مفسر دی بئی اعتبار، چې دی تفسیر متکلم پخپل بیان کړی دی، او دا محکم دی بئی اعتبار څه دی کې د نسخ احتمال نشتا. پوه شئ په خبره. وحکم المفسر والمحکم، اور حکم د مفسر اور محکم لزوم العمل بهما، لازم دی عمل، لزوم د عمل دی بهما په دې دواړو باندې، یعنی په مقتضا د مفسر اور په مقتضا د محکم، لا محالتا ای قطعا، قطعی طریقے سره. نو څه قطعی طریقے سره دی؟ اعتقاد لرل هم واجب، عمل کول هم واجب. اور التکی ظاهر اور نص کې جمهور اصولیانو په نسبت باندې قطعی طریقے سره، نو ظاهر اور نص باندې هم عمل کول واجب اور اعتقاد لرل هم واجب. اور هغه بعضو اصولیانو په نسبت باندې صدقه مصنف رحمت الله علیه رایه هم هغه طرف ته ورزي، هغه په نسبت باندې ځواني طور سره ظاهر اور نص باندې عمل کول واجب، چې اعتقاد لرل واجب نه دی، عمل کول واجب دی. اور مفسر اور محکم باندې اعتقاد لرل هم واجب دی اور عمل کول هم واجب دی.
اور دا د بیان شو قطعی طریقې سره ځواني طریقې سره معنا څه دغه یعنی ځواني طریقې سره عمل کول خو واجب دي خو عقیده د اون لرله نو کافر کېږي ور باندې نه فاسق پوي اور قطعی طریقې سره مطلب دا دی چې عقیده د کون نه لرله نو دی باندې ته کافر کېږي صحیح شولا بس